نن مو یو څو شیبې ماته ځانګړې کړې. یو څو سپارښتنې درته لرم. باوري یم چې د ویډیو په پای کې به حتما خوشحال یاستئ چې دغه وخت مو ځانګړی کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي اغتنم خمسا قبل خمس. 5 شیان له 5 مخکې غنیمت وګڼه، یعنی استفاده ترې وکړه او ګټه ترې واخله. شبابک قبل حرمک، ځواني مخکې له بوډاتوبه. صحتک قبل سقمک، روغتیا مخکې له ناروغۍ نه. مخکې له دې چې ناروغه شي، له دغه روغتیا دغه صحت چې اوس یې لرې ګټه ترې واخله او پوره او اعظمي استفاده ترې وکړه، غنیمت یې وګڼه. وغناک قبل فقرک، مخکې له دې چې فقیر شي، بېوزله شي، دغه اوسنی حالت چې ته لرې، مالداره یې او که ښه اقتصادي وضع دې ښه ده، دې نه استفاده وکړه. د خیر ښېګڼه کارونو کې ترې استفاده وکړه او مه پرېږده چې بله ورځ د فقر په حالت کې په دغه درۍ چې تی لرې پښیماني څرګنده کړې چې کاشکې مې په دې څه نه وی لګولی، کاشکې مې ترې دا استفاده کړې وی، کاشکې مې په خپلې کورنۍ لګولی وی، او کاشکې مې غریبانو سره پرې مسته کړې وی او یتیمان مې پرې پاللی وای. وفراغک قبل شغلک، مخکې له دې چې بوخت شي استفاده وکړه دغه فارغ وخت نه چې ته یې لرې. وحیاتک قبل موتک، او مخکې له دې چې اجل دې راورسېږي او نیټه دې پای عمومي له دغه ژونده چې ته یې لرې استفاده وکړه او غنیمت یې وګڼه.